السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د مای ایمان یوټیوب خپرندوی درنو مینوالو، زه ابراهیم وفایم او تاسو ته د ویښتابه د یوې بلې برخې په وړاندې کولو کې ښه راغلاست وایم. هیله ده روغ او جوړ به یاست. په انټرنیټ کې د پیسو ګټلو په اړه به مو ډېر اورېدلي وي. د بيلګي په توګه ځيني وايي په یوټیوب کې خلکو په ميليونونو ډالر ګټلي دي، ځینې په فېسبوک کې په پیسو ګټلو اخته دي، ځینې پر ټیکټاک خپلي قېمتي شېبې په پناه کوي. دا هغه مشهوره او ښایي رښتینې لارې دي چې ځینې خلک یې د پیسو ګټلو دپاره کاروي. اما له بده مرغه ډېری داسې څوک هم سته چې د څو احتمالي پیسو د ګټلو دپاره ان تر خپلو عزتونو هم تېر سوي دي، چې ښایي ډېرې بېلګې تاسو په خپله هم لیدلي وي. ځینې بیا نورې بابولالې غږوي چې ګواکې په نورو لارو هم پیسې ګټل کیږي، لکه په ځینو بابیزه لوبو کې، لکه د ورکو لوبې، د پچې اچونې لوبې، خمار او داسې نور. ځینو بیا په انټرنیټ کې د وټې کاروبار روان کړی وي. د دوی په وینا په زرګونو ډالر او سره زر پکښې په دې موخه تا او بالا کوي چې ګواکې یو څو خوشمړې به په لاس راوړي. ځینې کاریالونه خو لا داسې لارې چارې هم په کار اچوي چې که یو هوښیار انسان په خبر سي هم به ښایي ډېره پانګونه پکښې وکړي، چیرې خو لا هغه حریصان او پر دنیا مین انسانان. ښایي تاسو یې هم د ګټو په اړه ډېر څه اورېدلي وي، خو نن یې زه داسې راز درته وایم چې که تاسو په خبر سواست نو هیڅکله به بیا په دغه هوایي کاروبارونو باور ونه کړئ. څه وخت مخکې مې د څو کاریالونو په اړه واورېدل چې تر ټولو اسانه، چټک او بریالۍ تګلارې لري، چې هغه په دې ډول وي: تاسو کولی سئ په ټیکټاک کیش په نامه یوه کاریال کې خپل حساب پرانیزئ او ستاسې د خوښې وړ اندازه پیسې پکښې واچوئ، چې دا پیسې به په یوه میاشت کې 2 برابره کیږي. یعنې چې که تاسو دغه کاریال ته نن 1000 ډالره ور واچوئ، نو یوه میاشت وروسته به ستاسو په حساب کې 2000 ډالر وي. پر دې سربیره که چیرې تاسو خپل نور ملګري هم راوبلل، هم تاسو د یو څه اندازه پیسو ګټونکي یاست، او که چیرې هغه کس چې تا رابللی دی بل کس ته بلنه ورکړې، هم تا ته یو څه نورې پیسې درکول کیږي. بیا نو د ټیک ټاک کیش د کاریال له لوري تاسو ته یوه پرله پسې شمیره درکول کیږي، چې تاسو کولی سئ د دغې شمیرې له لارې هم د بانک څخه او هم د کریډیټ کارت له لارې خپلې پیسې وباسئ. دغه ډول یو بل کاریال د اډورډ په نامه هم و چې تګلاره یې همدغه ډول وه. په دې کاریالونو کې هغه افغانانو او بېوزله کسانو چې اندونیزیا ته مهاجر تللي وه او بیکاره وه پانګه اچونه وکړه، او د لا زیاتې لاسته راوړنې دپاره یې هڅه کول چې تر څو خپل خپلوان یې د دغه کار او بار او ګټې وټې څخه برخمن کړي، خو خبر نه وه چې پنډې زردکې د جوال په پای کې وي. دا کاریالونه خپل فعالیتونه په هغه هیوادونو کې کوي چې شاته پاته وي، بیکاري، نالوستي او ناپوهي پکښې ډېره وي، ځکه داسې خلک د یو څو پیسو د لاسته راوړلو دپاره هر څه کوي او پوهیږي هم نه چې څه سم دي او څه ناسم دي. هغه بېوزله مهاجرینو خپل شته ټول په دغه کاریالونو کې ولګول، ځکه په لومړیو څو میاشتو کې دوی ته ښکارېدل چې کار بلکل سم روان دی، او په میاشت کې دومره څه لاسته راوړي چې فکر نه کوم چې به بله لاره دې وکولای سي هم دومره اسانه، هم دومره ارزانه او هم بې تاوانه دغه ډول ډېره ګټه په لاس راوړي. د څه وخت په تېرېدلو چې د کشرانو څخه نیولې تر مشرانو پورې په دغه دنده اخته سول او خپل ټول شته یې د ګټې وټې په امید پکښې ولګول، او ان ځینو یې لا د نورو څخه پور هم وکړ او په خپلو حسابونو کې یې جمع کړل. ځینې خو یې لا د ډېر حرص په پار څو حسابونه په څو کاریالونو کې جوړ کړل، چې بالاخره د دوی ټولې هیلې په اوبو لاهو سوې. هغه څنګه؟ ځکه چې په یوه اونۍ کې د دوی ټولو کاریالونو او حسابونو کار پرېښودی، نه بیا د چا حساب راخلاصېدی او نه بیا ټیک ټاک کیش کار کوئ، نه اډورډ. دوی ډېرې هڅې وکړې چې خپلې لګول سوي پیسې ترلاسه کړي، ګټه یې په اور پسې، خو ګټه یې نه کول. ځینو یې ان د خپلو نیمو پیسو هیله لرل، خو اوبه تر وخت تېرې وې.
کله چې به دوی وغوښتل چې حکومت ته شکایت وکړي، حکومت به د دوی څخه شواهد غوښتل، د بیلګې په توګه یو تړون لیک، یوه پاڼه چې تاسو پیسې لګولې، چاته دې ورکړي، ضمانت کمه دی، خو دې هم ګټه نه کول. کله چې به بانک ته ورغلل او وبه یې غوښتل چې موږ تاسو ته د بیلګې په توګه $2000 درکړي دي، هغه بیرته راکړه، نو هغو به هم کاغذان ځینې غوښتل، خو د دوی سره یوازې هغه پرله پسې شمېره وه چې هیڅ چاته هم د منلو وړ نه وه. دوی دا هم نسو کولی چې د ټیکټاک کیش فزیکي دفتر پیدا کړي، نه یې د دوی د مشرانو څخه څوک تر ګریوان نیولی سوای، ځکه دوی په لومړیو سر کې دا فکر نه و کړی چې که داسې یوه پیښه وسول نو چاته به ورځي او څوک به تر غاړه نیسي، ځکه دوی د الله تعالی د دې کلام څخه ناخبره وه چې الله جل جلاله د سورة البقره په 282 آیت شریف کې فرمایي: ای مؤمنانو، کله چې د کومې ټاکلې نیټې لپاره تاسې په خپلو منځونو کې د پور د راکړې ورکړې معامله کوئ، نو هغه ولیکئ. د دواړو خواو ترمنځ یو څوک چې هغه ته الله تعالی د لیکلو اهلیت ورکړی وي په انصاف سره سند ولیکي، هغه دې له لیکلو څخه انکار نه کوي. لیکنه او املا دې هغه څوک وکړي چې حق ورباندې دی، یعنې پور اخیستونکی، او هغه دې د خپل رب الله جل جلاله څخه وبېرېږي چې څه معامله شوې وي په هغه کې دې کمي یا زیاتي نه کوي. خو که پور اخیستونکی په خپله ناپوه یا کمزوری وي یا املا نسي کولی، نو د هغه دوست دې په انصاف سره املا وکړي. بیا له خپلو نارینه‌وو 2 تنه پرې شاهدان ونیسئ، او که 2 سړي نه وي نو بیا 1 سړی او 2 ښځې دې وي، چې که یوه یې هېره کړي نو هغه بله به یې ور په زړه کړي. دا شاهدان دې له داسې خلکو څخه وي چې شاهدي یې ستاسې په منځ کښې قبلېدونکې وي. شاهدانو ته چې کله د شاهدي ویلو وویل سي نو انکار دې نه کوي. که معامله وړه وي او که غټه، د هغې نیټه ټاکل او سند لیکل بې اهمیته مه ګڼئ. د الله تعالی په وړاندې دا چلند ستاسې لپاره ښه د انصاف کار دی. په دې سره شاهدۍ تېرولو کې ښه اسانتیا راځي او په شکونو او شبهو کښې ستاسې د اخته کېدو امکان کمیږي. هو، که تاسې په خپلو منځو کښې لاس په لاس تجارتي راکړه ورکړه کوئ، نو د هغه د نه لیکلو هېڅ پروا نشته، خو د سوداګرۍ د راکړې ورکړې په وخت کښې شاهدان ونیسئ. لیکونکی او شاهد دې نه ځورول کېږي. که داسې وکړئ نو ګناه کوئ. د الله تعالی له قهره وویرېږئ. الله تاسې ته د عمل سمه لاره درښیي، او الله پر هر څه پوه دی. صدق الله العلی العظیم. چې دا په ټول قرآن کریم شریف کې تر ټولو اوږد آیت شریف هم دی. تاسو ولیدل چې الله جل جلاله د کاروبار په اړه موږ او تاسو ته څومره په خلاصه ژبه ویلي دي چې هیڅ کله باید داسې کاروبار ونه کړئ چې پایله یې مبهمه وي. هر څه باید په شروع کې په ډاګه او ښکاره وي. د دې ترڅنګ که چیرې دوی حرص نه وای په مخه کړي او د الله تعالی په دغه خبره یې عمل کړی وای چې الله تعالی فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم. کوم خلک چې سود خوري د هغو حال به د هغه چا غوندې وي چې پیریانانو نیولی وي، او پر دې حال د هغو د اخته کېدو دلیل دا دی چې وایي تجارت خو هم لکه سود غوندې شی دی، په داسې حال کښې چې الله تجارت روا او سود ناروا ګڼلی دی. نو چاته چې د هغه د رب له لوري دا نصیحت ورسېدی او په راتلونکي کې یې د سود له خوړلو څخه ډډه وکړه، نو څه چې یې مخکې خوړلي هغه خو یې خوړلي دي، د هغه معامله له خدای سره ده. او څوک چې له دې حکم څخه وروسته بیا هم همداسې کار کوي، هغوی دوږخیان دي، تل به پکښې اوسیږي. صدق الله العلی العظیم. د دې هر څه په پای کې باید یوه شي ته اشاره وکړم چې که چیرې تاسو ته هیڅ کار نه در پیدا کېږي او بیکاره ګرځئ، نو تاسو هڅه وکړئ چې زده کړه وکړئ. لومړی قرآن کریم زده کړئ چې هغه تاسو ته د ژوند سمه بریالۍ لاره در په ګوته کړي، او وروسته که چیرې تاسو ته کار پیدا کېږي، تاسو باید خامخا لومړی د هغه کار تر
پیلولو مخکې په اسلامي لارښوونو کې د دغه کار په پایله پسې وګورئ. لکه د پورته بېلګې په ډول په دغه کار کې د ورایه ښکاري چې دا د سود یوه ناروا سوداګري ده. او دوهم باید د خپل عقل او دماغ څخه پوره کار واخلئ، ځکه که فکر وسي هیڅ داسې بانک یا بل څوک تر اوسه نه دی لیدل سوی چې په میاشت کې نه په کال یا 2 کې دې تاسو ته 2 برابره سود درکړي. او بل دا چې تاسو هر چاته هم که هغه په کاروبار کې وي او که په کلیوالي توګه وي پیسې ورکوئ، ستاسو سره باید یو سند یا شاهدان او یا ضمانت وي چې که چیرې پوروړی کس ستا پر پیسو پښیمانه کیږي نو ته به وکولی سې چې هغه تر ګریوان ونیسې او محکمې ته یې راکش کړې. او که نه نو د ورکولو په وخت کې باید دا فکر وکړې چې دا شتمني زه بربادوم، که بیا په لاس راغله خو ښه تر ښه، که نه راغله غم یې نه کوم. درنو لیدونکو، هیله ده دا پوهاوی تر خپلو مسلمانانو ورونو پورې ورسوئ تر څو موږ او تاسو یې په ژوند کې د یو مثبت بدلون سبب سوي یو. او هیله ده تاسو خپله هم هڅه وکړئ تر څو ستاسو په ټولنه کې غریب او بیچاره وګړي ستاسو په سبب ښاد واوسیږي. تر بله ویښتابه مو پر لوی الله جل جلاله سپارم. د خدای په امان.